د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے نے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دوه هلاکونکو او تباکونکو گناهونو نه ځان بچ کړي. اصحاب کرام ویل چې د الله پیغمبره هغه گناهونه چې هغه هلاکونکي دي تباکونکي دي کم دي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه کې یو دا بیان کو چې د الله سره دغه په عبادت کې او یا په صفاتو کې په افعالو کې څوک شریکول. د دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دا اوږد حدیث دی، په دې کې اووه داسې اعمال بیان شوي دي چې هغه تباه کوونکي دي، انسان نه هلاک کوونکي دي. چې مسلمان هغه ګناهونه کوي، هغه سړی تباه کوي، هغه سخت ګناهګارۍ، یعنې ګناه کبیره ده، لوی ګناهونه یې دا وو. نو په هغې کې موږ یو دا بیان کو چې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې په هغه اووه ګناهونو کې چې هغه تباه کوونکي دي، سړی تباه کوي، هلاک کوي، یو په هغې کې شرک کول دي، د الله سره شریک نیول دي. الله سره به نه په ذات کې نه په صفاتو کې شریک نیسي. ټول عبادات په خاص الله دپاره کوي. مونځ به د الله دپاره وي، روژه به یې د الله دپاره وي، زکات به د الله دپاره وي. نو چې کوم هم عبادت کوي په ټول د الله د رضا دپاره وي، نیت به یې د الله وي، ریاکاري به پکې نه کوي، ښودنه به پکې نه کوي، ځکه هم شرک کې راځي. خو به هر حال هر یو نیک عمل به خاص د الله دپاره کوي. او خصوصا دا عقیده به ستا وي چې الله خالق دی، الله مالک دی، الله رازق دی. دا ټول څیزونه الله کوي، رزق الله ورکوي، اولاد الله ورکوي، بیماری مریضتیا الله راولي، شفا الله ورکوي. نو د الله سره به څوک نه شریکوي. دا څوک چې د الله سره تا شریک کړ، بل چا نه غوښتنه کوي، یعنی اولاد بل چا نه غواړي، مثلا زیارت ته ځي وغیره، رزق د هغه نه غواړي، دا ټول شرکیات دي. د شرک نه به ځان ساتي. شرک داسې یو عمل دی چې تباه کوونکی دی او برباد کوونکی دی. انشاءالله آینده ورځو کې به دا نور هم یو سره بیان کو. نن هم صرف یو بیان کو چې په هغه اعمالو کې چې هغه تباه کوونکي دي سړي لره، هغه کې یو چې دی هغه شرک دی. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.